سلامونه دوستانو، تم امید لرم تاسو به روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. دوستانو څنګه کولی شو د یوټیوب چینل لپاره ویډیو دوستانو اپلوډ کو. زموږ د یوټیوب چینل کورس څلورمه ویډیو ده دوستانو چې تاسو یې راسره ګورئ. لکه تاسو کتلی شئ دوستانو، مثلا زما دغه ویډیوګانې دوستانو په یوټیوب کې اپلوډ کړي دي. تاسو څنګه کولی شئ چې همدغه ډول ویډیوګانې دوستانو تاسو په یوټیوب کې اپلوډ کړئ دوستانو، او خپل یوټیوب چینل مخې ته دوستانو پرې بوځئ. د یوټیوب ته ویډیوګانې اپلوډول چې دی هغه دوستانو په دوه ډوله دي، یو په کروم براوزر کې کېږي او یو دوستانو په همدغه ځای کې کېږي، کوم ځای چې په یوټیوب کې دی دوستانو، همدغه یوټیوب کې دننه چې دی ایزي اسانه طریقه ده دوستانو. لکه زما چې دغه ویډیوګانې انسان اپلوډ کړي دي او بعض ویډیوګانې چې دي هغه وایرل شوي دي او مخته دوستانو تللي دي. څنګه کولی شو همدغه ډول ویډیوګانې موږ تاسو هم په خپل چینل کې دوستانو اپلوډ کړو. ما تاسو لپاره د یوټیوب چینل کورس دوستانو پیل کړی چې دغه څلورمه ویډیو دی. هغلته د یوټیوب چینل لپاره زما دغه پلی لیست چې کله دوستانو تاسو راشئ په دغه پلی لیست کې به تاسو د یوټیوب چینل کورس دوستانو پیدا کړئ. هغه ویډیوګانې چې ما د یوټیوب چینل کورس لپاره دوستانو اپلوډ کړي تاسو کتلی شئ، په دې باندې به کلیک واخلئ. مکمل ویډیوګانې به تاسو لپاره دوستانو راشي چې دغه زموږ د یوټیوب چینل ویډیوګانې دي دوستانو، تاسو کولی شئ له دې څخه برخمن شئ. د دې لپاره دوستانو چې ته ضرورت نو تاسو به دوستانو یوه ویډیو تیاره کړې وي. د ویډیو ایډیټ کولو طریقه ما ستاسو دوستانو په هغه دوهمه ویډیو کې ښودلي وه. تر څنګ تمنیل جوړولو ویډیو هم دوستانو تاسو ته ښودلي وو چې څنګه تمنیل ورته جوړ کړو. نو اوس راځو دوستانو، ما ویډیو تمنیل هر څه برابر کړي دي دوستانو. صرف زه غواړم ویډیو د یوټیوب لپاره اپلوډ کړم، هغه هم دوستانو په هی کوالټۍ سره ښه ظرفیت سره دوستانو تاسو ویډیو ورته تیاره کړئ او بیا یې خپل چینل لپاره دوستانو اپلوډ کړئ. خو له ویډیو شروع کېدو مخکې دوستانو که تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه دوستانو، نو راشئ زموږ یوټیوب چینل دوستانو در سره سبسکرایب کړئ. دې تر څنګ هغه دوستان چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې تر اوسه پوره سبسکرایب کړی نه دی دوستانو، نو هغه دوستان دې زموږ چینل سبسکرایب کړي تر څو زموږ هره نوې ویډیو دوستانو پر وخت در دوی دوستانو ور ورسېږي. نو دا چې دوستانو تاسو راشئ په دغه لایک باندې کلیک واخلئ او تر څو زموږ ویډیو دوستانو در سره لایک هم شي او له نورو ملګرو سره هم دوستانو کوښښ وکړئ چې شیر کړئ تر څو هغوی هم له دې څخه برخمن شي. د دې لپاره به تاسو دوستانو خپل یوټیوب چینل راخلاص کړئ. په یوټیوب کې به خپل چینل ته دوستانو ور داخل شئ او که چینل ته نه ور داخلېږئ مشکل نشته، را به شئ په دغه پلس نشان دوستانو تاسو ته ښکاري په دغه لاندې برخه کې، په دغه پلس نشان باندې دوستانو تاسو کلیک واخلئ او په پلس مو چې کله دوستانو تاسو کلیک وایاست په دغه برخه کې تاسو لاندې راځي ویډیو شارټ ویډیو که غواړئ اپلوډ کړئ هغې لپاره راتلونکي ویډیو دوستانو تاسو لپاره زه بیا تیاروم. خو راځو په دغه ویډیو باندې به کلیک واخلئ. هغه ویډیو چې تاسو تیاره کړې دی را به شئ په همغه ویډیو به دوستانو تاسې کلیک ورته واخلئ. کله مو چې په همغه ویډیو دوستانو کلیک وایستلو د ویډیو لپاره به لږ دوستانو منتظر شئ. اوس مثلا راځو موږ په دغه برخه کې غواړو لومړی خپل ویډیو ته یو تمنیل ورکړو. تمنیل لپاره راځو دوستانو په دغه پورته دغه پنسل نشان باندې دوستانو موږ تاسو کلیک اخلو او کله مو چې په دې باندې کلیک وایسته راځو په دغه تصویر باندې کلیک اخلو او دغه زموږ تمنیل دوستانو برابر کړی دغه مکمل برابر دی د یوټیوب لپاره تمنیل دی. نو مثلا راځو په دغه ډن باندې کلیک اخلو. تمنیل څنګه جوړ کړو د دې لپاره ما تاسو ته ویډیو جوړه کړې وه، هغې ویډیو دوستانو لینک تاسو په ډسکرپشن کې دوستانو ږدم تر څو هغه تمنیل جوړولو ویډیو هم تاسو ته کیپ کړئ دوستانو. نو د دې لپاره اوس دوستانو موږ تاسو یو ټایټل ته ضرورت لرو او یو ډسکرپشن ته. راځو دغه ډسکرپشن دوستانو زه کلیک اخلم او ما چې کومه لیکنه کړې ده هغه په دغه ځای کې دوستانو زه مثلا پیسټ کوم ورته. ما دغه دوستانو هر څه ورته لیکلي دي، تمنیل مې تیار کړی دی. مثلا راځم پورته دغه د انلاین پیسو ګټلو دغه مکمل دغه ترې راخلم دغه ټیکس دغه دوستانو زه کاپي کوم او په دغه غشي نشان باندې دوستانو زه کلیک اخلم. کله مو چې په دغه غشي نشان باندې کلیک وایسته او په دغه برخه کې زه اوس تاسو دوستانو مثلا راځم دغه د زموږ ستاسو د ټایټل برخه ده چې په دې کې موږ تاسو سل تورې لیکنه کولی شو. له سلو تورو پورته لیکنه نشو کولی. یو توری یا یو حرف دوستانو یو ځلې کېږي. مثلا تاسو که چېرته سل تورې پوره کړئ یا سل حروفونه پوره کړئ هغه ستاسو بیا نوره لیکنه په دې کې نشئ کولی. او بله یې دوستانو ډسکرپشن برخه ده چې په ډسکرپشن برخه کې چې ستاسو کله دوستانو کلیک واخلئ په ډسکرپشن برخه کې ستاسو لیکنه کولی شئ هر څومره چې وغواړئ. مخکې دوستانو خپل حد معلوم خو اوس ښه دلته نه ښایي، فکر کوم چې هر څومره غواړئ تاسو کولی شئ. او په دغه کریټ ټایټل کې موږ تاسو له سلو پورته لیکنه دوستانو نشئ کولی. راځو په دغه کریټ ټایټل باندې کلیک اخلو او په دې کې ستاسو هر ډول لیکنه چې وغواړئ تاسو یې کولی شئ د خپلې ویډیو لپاره چې څومره جذابیت ورکوي. مثلا د انلاین پیسو ګټلو نوی ویبسایټ دی چې هره ورځ 1.40 یوزیټي پرې دوستانو پرې ورکوي. نو ما نه دغه اری پکې پاتې دی. نو ښه دوستانو دغه دی زما دغه پکې ولیکل
مثلا راځو په انګلیسي هم که تاسو غواړئ هر څه چې پکې وغواړئ دغه هلته په دې ټایټل کې دوستانو ورکولی شئ. نو دغه دی دوستانو ما دغه لیکنه پکې ورکړه. نو تاسو هم چې هر څومره جذابه لیکنه وي او ښایسته لیکنه وي هغه پکې ورکولی شئ دوستانو. نو اوس راځو د دې لپاره تاسو چې نور په دې کې هر څه لیکئ هغه هم تاسو لیکلی شئ. دوستانو ما ورته لیکل چې نیو یو ایس ډي ټي ویب سایټ 2025 دوستانو نیو یو ایس ډي ټي مثلا ایران مې هم دوستانو پکې ورکړه. تاسو کتلی شئ لاندې موږ ته 2 نوي ولیکل وای تاسو 8 نور هم اجازه لرئ تاسو 8 تورې نور هم دوستانو ستاسو اپلوډ کړئ یعنې نور هم 8 حروف پکې ولیکئ چې تاسو کولی شئ بیا له هغې وروسته نور څه نشئ دوستانو لیکلی. مثلا زه راځم ایران نومونې مې هم دوستانو ورکوئ. ځکه اوس راشم سل پوره شي دوستانو نو ماته بیا نوره اجازه تاسو نه درکوي. تاسو کتلی شئ سور خط شو چوز او شارج ټایټل دوستانو وایي تاسو لاندې ټایټل چې دا اوس مثلا بشپړ شوی دی نو دغه دوه چې ترېنه ړنګ کړم دوستانو تاسو کتلی شئ اوس زما ټایټل هغه مکمل دوستانو برابر شو. او په سلیکټ باندې کلیک واخلئ او راشئ په 3 خطونو باندې کلیک واخلئ او دلته به سلیکټ ال کلیک واخلئ او دغه در سره کپي کړئ او بیا راشئ په دغه لاندې برخه ډسکرپشن کلیک واخلئ او دغه پورته چې دوستانو موږ کوم ټایټل ورکړی دی مثلا زه غواړم په دې باندې نامکمل داسې پیسټ کړم راځم دغه داسې کلیک کوم او لاندې دا ورته پیسټ کوم دوستانو تاسو کتلی شئ. او په دغه برخه کې دوستانو تاسو نور مثلا ویب سایټ لینک چې ما دا ویب سایټ لینک راخیستی دی په دغه ځای کې مې ورکړی دا زما ریفرل کوډ مې دوستانو په دغه ځای کې ورکړی دی او زموږ د ټلیګرام چینل لینک مې هم دوستانو په دغه ځای کې ما هلته ورته ایښی دی او ترڅنګ زموږ د وټساپ ګروپ لینک مې هم ایښی دی او په لاندې برخه کې دوستانو تاسو هاشټیګ هم ورکولی شئ. په کیبورډ کې دغه 1 2 3 کلیک کړئ او په دغه ځای کې تاسو راشئ په دغه زینه باندې کلیک واخلئ او دلته تاسو مثلا زه ورته لیکم چې ایران دوستان تاسو کتلی شئ پورته راغلل موږ ته ایران مونی آنلاین په دې باندې کلیک اخلم او راځم ښکته ترې نور هم ورته لیکم دوستانو نوره ټایټل البته نوره هاشټیګ هم زه استعمالوم. څومره زبردست هاشټیګ چې ستاسو استعمال کړي همدومره به ستاسو ویډیوګانې دوستانو مخته لاړ شي ستاسو ویډیوګانې به پرمختګ دوستانو وکړي. مثلا ایران مونی دوستانو تاسو چې څومره مخته تاسو پکې ځئ همدومره ستاسو یوټیوب چینل نور هم مینهوال یې زیاتیږي. هاشټیګ چې څومره ستاسو دوستانو ورکولی شئ یو ایس ډي ټي دوستانو تاسو چې څومره زبردسته هاشټیګ استعمالولی شئ همدومره به ستاسو ویډیوګانې دوستانو مخکې ځي او ستاسو ویډیوګانې به وایرل کېږي ستاسو چینل به ډېر لیدونکي دوستانو پیدا کوي. مثلا یو ایس ډي ټي دوستانو مثلا یو ایس ډي ټي هر ډول هاشټیګ چې تاسو دوستانو غواړئ تاسو دغه ورکولی شئ. مثلا ما سره دلته یو څه نه څه نور هم تیار هاشټیګ شته دي دوستانو چې زه راځم دغه هاشټیګ هم استعمالوم او که تاسو دغه ډول هاشټیګ وي نو تاسو داسې ترې راښکته کوئ دغه مکمل تر څو داسې لاندې منظم دوستانو تیار شي. نو زموږ یوټیوب دوستانو یوټیوب ته اوس دغه ویډیو تیارېږي او دغه یوټیوب ته دوستانو اوس اپلوډوو. ها د دې لپاره زه مثلا راځم دغه پورته باندې دغه لیکنه باندې کلیک اخلم دغه تر دغه چینل پورې څومره سلیکټ کوم او دغه کاپي کوم او پورته په دغه غشي باندې کلیک اخلم په غشي هم دوستانو کلیک وایست په دې کې دغه اپشن باندې چې کله تاسو کلیک واخلئ دغه باید تاسو پابلیک کې وساتئ دوستانو چې هر څوک ستاسو ویډیو وګوري نو دغه باید دې کې ګوتې مه وهئ صرف دغه پابلیک کې وساتئ او بس نور ګوتې پکې مه وهئ. دلته سلیکټ اډسنس دوستانو په دې باندې چې کلیک واخلئ په دې کې هم ستاسو ګوتې مه وهئ صحیح ده دوستانو. او راځو په لوکیشن کې هم پرېږدئ او که تاسو غواړئ دغه ویډیو پلی لیست ته واچوئ په دې باندې کلیک واخلئ تاسو سره کوم پلی لیست وي مثلا د یوټیوب لپاره ما سره پلی لیست شته دی دغه به زموږ د یوټیوب نه ده خو دوستانو د یوټیوب ویډیو نه ده که تاسو غواړئ په دې کې تاسو یعنې دغه لیست یې واچوئ لیست هم دوستانو اچولی شئ که نه غواړئ مه یې اچوئ دوستانو. نو په دې کې نور اپشن دوستانو په دې کې ستاسو هېڅ ګوتې مه وهئ او کمنټ چې که تاسو غواړئ څو کمنټونه درته وکړي نو دغه تاسو آن وساتئ که غواړئ کمنټونه ونه کړي نو اپ یې کوئ. زه راځم کمنټونه باید دوستانو ماته خلک وکړي. راځو په دغه اپلوډ باندې دوستانو کلیک اخلو او په دغه کې موږ تاسو راځي چې وایي چې ایز دس ویډیو موډ فور کیډ دوستانو وایي چې آیا ستاسو ویډیو ماشومان کتلی شي که نه ماشومانو لپاره دی که نه دوستانو. زموږ ویډیو دوستانو د ماشومانو لپاره نه دی
زموږ عمومي ویډیو دوستانو راځو دغه باندې کلیک اخلو. زموږ ویډیو هر څوک دوستانو اوس کتلی شي په دغه یوټیوب کې. که تاسو صرف ماشومانو لپاره ویډیو جوړ کړي مثلا کارتون یا نور څه وي هغه تاسو کولی شئ په دغه یس باندې یس اټ از موډ 4K دوستانو باندې کلیک واخلئ او تاسو ویډیو بیا صرف ماشومان کتلی شي. خو موږ غواړو نه زموږ ویډیو د ماشومانو لپاره نه دی، موږ عمومي ویډیو دوستانو اپلوډ کړی دی چې ټول خلک یې دوستانو کتلی شي. راځو په اپلوډ باندې کلیک اخلو. کله مو دوستانو په اپلوډ کلیک وایستلو په دغه برخه کې لږ دوستانو منتظر کېږو. زموږ ویډیو چې دی دوستانو زه هغه اوس دلته په پروسیسینګ حالات کې دوستانو اوس دغه پروسس کېږي. تاسو کتلی شئ اوسه پورې روانه شوې نه ده، خو دغه ویډیو دوستانو اوس روانېږي. دغه فیصدي به تاسو اوس وګورئ پورته زموږ ویډیو دوستانو روانېدو حالات کې. زه ویډیو دوستانو لږ سکیپ کوم تر څو دغه ویډیو ورسېږي. ښه نو دوستانو تاسو زموږ ویډیو کتلی شئ چې دلته زموږ ویډیو دوستانو ورسېدله، یوټیوب ته اپلوډ شوه. زه راځم په همدغه ویډیو دوستانو کلیک اخلم. کله مو چې کلیک دوستانو پرې واخیستلو دغه لایک اپشن هم ښکاري، شیر اپشن هم ښکاري، ټول اپشنونه دوستانو په دې کې ښکاري. زموږ تاسو ویډیو کتلی شئ دغه په منظم شکل شوه. راځو په دغه شیر باندې دوستانو کلیک اخلم. د دغه ویډیو لینک کاپي کوم دوستانو. دغه ویډیو زه په فیسبوک یا نورو رسنیو کې یا د ترڅنګ په نورو ځایونو کې دوستانو زه نشر کوم او شیر کوم دوستانو. زموږ ویډیو هغه ټایټل هم دوستانو تاسو کتلی شئ. د دې ترڅنګ زموږ د دغه ویډیو ډسکرپشن دوستانو تاسو کله چې راشئ په دغه مور اپشن باندې دوستانو کلیک واخلئ او دغه زموږ د ویډیو هغه ډسکرپشن دوستانو چې موږ تاسو په دې کې هغه لینکونه اچولي وو، هر څه مو اچولي وو. څوک چې په دغه لینک باندې دوستانو کلیک اخلي ډایرکټ به دغه کروم براوزر ته بیایي. دغه زموږ ویب سایټ لینک و، تجارتي لینک و دوستانو. او د دې ترڅنګ څوک چې په دغه زموږ ټلګرام چینل لینک باندې کلیک واخلئ ډایرکټ به دوستانو دغه زموږ ټلګرام چینل ته بوځي او هلته به زموږ ټلګرام چینل دوستانو دوی ته مخې ته راشي او هغه به جوین کړي ترڅنګ ور داخل بشي دوستانو. نو دغه دوستانو زموږ ویډیو چې څنګه یوټیوب لپاره دوستانو ویډیو اپلوډ کو نو راتلونکي نورې ویډیوګانې به هم دوستانو دوام ولري د یوټیوب په هکله چې یوټیوب لپاره موږ څنګه نوره کار کولی شو، څنګه ویډیوګانې وایرل کولی شو. او یوه بله دوستانو طریقه هم تاسو لپاره راوړم چې د یوټیوب لپاره په کروم براوزر کې یا ګوګل له لارې هغه له لارې څنګه کولی شو موږ خپله ویډیو دوستانو اپلوډ کو، ویډیوګانې اپلوډ کو دوستانو. نو دغه ویډیو ته همدې ځایه که خوښ شوي مې لایک کړئ، له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بل ویډیو چې بیا به زه راځم تاسو فالو یا راخ سپارم. ښه وخت او